هغه ماشومان چې په سترګو څه نه ویني خو بیا هم زده کړې کوي او د سوکاله ژوند تېرولو هیله لري. داسې څوک هم شته چې لاسنیوی کوي او د ژوند له ښکلاوو یې خبروي. مېرمن بنفشه که څه هم په سترګو څه نه ویني خو کړو زدکړو یې ژوند رڼا کړی او اوس دغه رڼا نورو ته لېږدوي. معلولیت نه عار است و نه عزت. از هر نوعش که باشه، چه بینایی چه شنوایی، فقط یک تنوع بشری است، یک معضل اجتماعی است. ما باید به او به این شکل برخورد بکنیم که بتونیم تمامی افراد دارای معلولیت در اجتماع، در داخل اجتماع، در جایگاه واقعیشان ببینیم و هر کسی که دارای معلولیت است با توجه به تلاشی که میکنه، کوششی که میکنه، بتونه بلاهای ترقی را یکی پس از دیگری طی بکنه و تا اون جایی که در توانش است موفق باشه. بنفشه په دغه زیار کې یوازې نه ده، د هغې میړه هم ورسره مرسته کوي. فعالیت‌های حرفه‌آموزی مثل کامپیوتر و غیره و موبیلیتی یا جهتیابی و تحرک و البته یادگیری بعضی چیزهای مسلکی مربوط نابینایان مثل خط بره، تقویه حس لامسه و امثال اینها از جمله فعالیت‌هایی است که ما در طول این همه سال انجام داده و انجام میدیم. هغه ماشومان چې دلته زده کړې کوي د نن او پرون کیسې راته کوي. مسابقه تا این راه رفته رو من درست یاد نداشتم و حالا میتونم تمام مشکلات ما خودم حل کنم. سابق زندگی ما که بود تاریک بود، ناامید بودیم و حالا امیدوار شدیم زندگی ما روشن است. خو بنفشه وایي لا هم د معلولینو او نابیناو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. تا جایی که بر ما امکانات اجازه میده کار میکنیم، اما نمیتونم بگم که من 100% از کار خود راضی هستم، به خاطر که هنوز خلا در افغانستان بسیار زیاد هست، جای خالی و جای کار در این کشور بسیار زیاد است و ما باید بسیار انرژی بگذاریم و زمان بگذاریم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په هیواد کې د نابینایانو شمیر 5 لکو ته رسیږي. د مېرمن بنفشې په خبره که په ټولنه کې نابینا او معلولو کسانو ته د زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به هم د هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي.